د دعا فضائل او د هغې بهتري شروع وه. نو دعا یو بهترین عبادت دی، لکه څرنګه چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افضل العبادت الدعاء، په عبادتونو کې غوره عبادت دعا ده، ځکه د دې ډېرې فایدې دي او الله ته ډېر محبوب عبادت دی. دعا په عبادتونو کې الله رب العالمین ته ډېر مکرم، ډېر عزتمن او ډېر بهتر عبادت دی، لکه څرنګه چې دا خبره حدیث کې راغلی د امام ترمذی، ابن ماجه، ابن حبان یو روایت راوړی دی چې شیخ البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې حسن کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیس شیء اکرم علی الله سبحانه من الدعاء، اس یو سیز نشتا چې الله رب العالمین ته ډیر محبوب وي، ډیر عزتمن وي، ډیر مکرم وي د دعا نه. یعنی دعا په ټولو عبادتونو کې الله رب العالمین ته ډیر مکرم عبادت دی. دعا د مؤمن هغه اسلحه ده چې د هر دشمن په خلاف باندې په دې باندې ورسره جنګ کوي، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت باندې نظر واچو، نو چې څومره د هغې زندګي ده او څومره غزوات راغلي دي، نو لکه څرنګه چې دشمن سره یې په توره جنګ کړی دی، همداسې د دشمن سره هغه دعا دا اسلحه هم استعمال کړې ده. د غزوه بدر په شپه په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عریش کې ولاړ دی او دومره دعا یې وکړه چې د هغه صادر د هغه د اوږو مبارکو نه وغورځېده او ابوبکر ورپسې رالی ورته وویله چې د الله رسول دا څومره دعا چې دې وکړه دا کافي ده. همدغه رنګې وویله چې یا الله ما سره چې د کومه وعده کړې ده هغه پوره کړه. داسې د احزاب شپې به نبي علیه السلام شوګیرولې او په هغې کې به دعا کوله. همدغه خبره حدیث کې راغلی ده چې امام حاکم رحمه الله دغه روایت صحیح کړی دی او امام ذهبي رحمه الله ورسره موافقه کړې ده. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض، دعا د مؤمن اسلحه ده او د دین ستن ده، د اسمانونو او د ځمکو نور او رڼا ده. دعا د هغې بهتري او فضیلت دا دی چې دا په هر یو کې هر وخت کې تا ته فایده در رسوي او د هر مصیبت دپاره بهترین څیز دی. که مصیبت په تا باندې نازل شوی نه وي نو دعا د هغې بهترینه دفاع کوي، او که چېرته مصیبت په تا باندې نازل شي نو دعا هغې کې هم فایده رسوي، ځکه دغه مصیبت د دعا په وجه باندې ختمیږي. څنګه چې حدیث امام ترمذی او حاکم نقل کړی او صحیح الجامع کې شیخ البانی رحمه الله حسن کړی دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. چاته چې ستاسو نه د دعا دروازه کولاو شوه، دې انسان ته د رحمت دروازې کولاو شوې. نو هغه انسان چې الله د دعا توفیق ورکړي، د دې د الله لاک لاک شکر ادا کړي چې دا دعا د دې علامه ده چې رب العالمین به په ما د خپلو رحمتونو دروازې راکولاوي. او بید نبی علیہ السلام یو غوره دعا ذکر کوي چې د عافیت سوال کوي. عافیت یعنی چې الله انسان د مصیبت نم بچ کی او د گناهونو نم بچ کی. نو فرمایي وما سئل الله شيئا يعني احب الیه من ان يسأل العافیه. اس یو سیز دعا د الله رب العالمین نه بنده نه کوي چې هغه الله ته د عافیت نه ډېر محبوب دی. او بید الله نبی فرمای ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا د هغې مصیبت نه هم فایده رسوي چې نازل شوی، او کم مصیبت چې نازل شوی نه وي ایکم پیدا رسوي. اے د الله بندگانو په تاسو دعا لازمه ده. دعا کوئ آفتونه او مصیبتونو نه محبوب د مصیبتونو نه تاسو بچ شئ او محفوظ شئ. دعا د ژوندي او د مړي تر مابین یو بهترین تعلق دی. کله چې انسان وفات شي او د هغه ژوند ختم شي، نو د هغه او د ژوندي انسانانو تر مابین تعلق ختم شي، مګر یو تعلق باقی وي، هغه دا چې دا ژوندی انسان د مړي ته دعا کوي. همدغه تعلق باقی دی. لکه قرآن کریم کې الله موږ ته د هغې بندګانو مدح او صفت کوي چې هغه د رستو راغلي دي او مخکنو د دین مشرانو ته دعاګانې کوي. فرمایي والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. او هغه کسان چې د دې صحابه کرامو نیکانو مؤمنانو نه رستو راشي او داسې وایي یا الله موږ ته بخښنه وکړه هغه کسانو ته چې موږ نه په ایمان کې مخکې دي. په دې آیت کې الله تبارک وتعالی د هغې انسانانو ستاینه وکړه چې خپلو مخکنو مړو مسلمانانو ورونو ته دعا کوي او د هغوی دپاره د مغفرت سوالونه کوي. حدیث کې مرازی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. انسان چې وفات شي نو د هغه عمل ختم شي، مګر درې څیزونه دي چې د هغې عمل ثواب انسان ته رسیږي. الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان چې کله وفات شي نو د هغه عمل ختم شي، مګر درې اعمال دي چې انسان ته د مرګ نه وروستو فایده رسوي. یو صدقه جاریه چې یو انسان مسجد جوړ کړی، مدرسه جوړه کړې، لاره جوړه کړې، د خیر داسې یو کار یې کړی دی چې د مرګ نه وروستو هم باقی دی. هغې نه چې څوک فایده لي هغه ده ته ثواب وررسوي. دویم داسې علم چې د هغې نه فایده اخیستلی شي. انسان علم کړی دی، د هغه کتابونه دي، د هغه درسونه دي، د هغه شاګردان دي، د هغه بیانات دي، خلک د هغه د مرګ نه وروستو ترې فایده اخلي. او دریم د هغې نه یو نیک بچی دی او هغه دې دپاره دعاګانې کوي. نو دا د انسان دپاره صدقه جاریه ده چې کله یو انسان دعاګانې کوي خپلو مشرانو ته، خپلو پلار نیکه ته، نو په دې وجه باندې خپل مشران، مور و پلار، مشران
هغه په دعاګانو کې مه یروئ ځکه دا ستاسو او د دې مړو تر مابین یو ښکلی تعلق دی